بسم الله الرحمن الرحیم. د نن په درس کې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې د هوټل او یا رستورانت په مالی سیستم باندې کار کوو. څنګه کولی شو مونږ د خپل هوټل یا رستورانت لپاره یو مالی سیستم په کویک بوکس پروګرام کې جوړ کړو. د مثال لپاره زه انټر کانټیننټل هوټل چې یو 5 ستاره هوټل دی کابل کې دا په نظر کې نیسم. انټر کانټیننټل هوټل کابل دا د په باره کې به تاسو ته معلومات دي. دا انټر کانټیننټل هوټل چې دی تقریبا زیات خدمات لري، خو یو د عمده خدماتو څخه چې دی هغه روم بوکینګ دی چې خلک راځي اتاقونه بوک کوي دلته. په همدې شکل باندې بل چې دی هالس بوکینګ دی. موږ سره بعضې خلک راځي یو حال دی برنامې او پروګرام دپاره نیسي، سیمینار دپاره، نو د ده د طریقه نه هم انټر کانټیننټل پیسې لاسته راوړي. او په همدې شکل باندې بل عواید د دوی چې دي د رستورانت او بار څخه دي. بار نه هدف زما د کافي شاپ او د نور شیان دي. نو دلته عمده دغه عواید چې دي د دې درې برخو څخه دي. موږ نورې برخې موږ شته پکې، خو هغه په نظر کې نه نیسو ځکه چې موضوع بیا زیاتېږي. رومز چې دی هلته زما په نظر باندې په درې شکله دي. یو سنګل روم دی موږ سره یا رومز، په همدې شکل موږ سره ډبل رومز دی پکې، په همدې شکل باندې سویټ رومز دی پکې موږ سره. یعنی د اتاقونو د طریق نه چې دوی عواید راوړي دغه درې قسم اتاقونه دوی لري. هالز کې د مثال په طور باندې موږ سره کابل وی آی پي هال دی هلته، صحیح ده. په همدې شکل قندهار هال دی موږ سره یا سالون چې دی، او په همدې شکل باندې بامیان هال دی. بار رستورانت چې دی دلته مختلف خدمات دي. مثلا د ورځې ډوډۍ ده، د غرمې خوتنه، د شپې ډوډۍ ده، خو دلته نومونه موږ نه مشخص کوو. د ورځې 50,000 1 لک روپۍ د رستورانت یا بار نه موږ عواید ترلاسه کوو. عمده عواید چې دي دقه دي، خالص عواید چې دي. نو اوس موږ په همدې باندې کار کوو چې څنګه یو منظم مالی سیستم موږ په کویک بوکس پروګرام کې د دغسې 15 ستاره هوټل لپاره جوړولی شو. راځم څه چل کومه، کویک بوکس پروګرام خلاصومه. نوې کمپنۍ جوړوم دلته. تاسو ته په معلومات په تېر درس کې موږ د انجو په پروجیکټ باندې کار وکړو. نو راځم څه کوم، فایل ته راځم، نیو کمپنۍ اخلم دلته، فور مای سیلف انتخابوم او سټارټ سیټ اپ اخلم. ځکه که چیرې اډوانس سیټ اپ واخلو هلته بیا ډېر وخت ضایع کېږي زموږ ستاسو. سټارټ سیټ اپ مې واخیستو او دلته کې ساین ان 7 days مې انتخاب کو. اوکې مې کلیک. بزنس نیم ورکوم انټر کانټیننټل هوټل کابل، د ده اصلي نوم دی. انډسټري کې رستورانت انتخابوم. چې انتخابوم رستورانت انتخابوم. د هوټل په نامه باندې دلته موږ کم هغه نه لرو، انډسټري نه لرو. او بزنس ټایپ کې سول پروپرایټرشپ او اډمین ایمیل کې خپل ایمیل لیکم. دغه اډرس شیان هم لږ زره جوړوم. کوټې سنګي، ډسټرکټ نمبر 3، سیټي کې لیکم کابل، زیپ کوډ کې 106. هغه نه وروسته کریټ کمپنۍ باندې کلیک کوم. نو دا تقریبا زموږ د کمپنۍ جوړه شوه او موږ تاسو کویک بوکس پروګرام ته داخل شو. دلته د آپشن چې ماته راکوي، ماته وایي ستا په کمپیوټر کې انټرنیټ نشته دی، ته باید آنلاین اوسې. زه ورته یم تېر شه دی موضوع نه، سکیپ کړه دا موضوع. نو موږ کویک بوکس پروګرام ته داخل شو. اولین کار چې زه کوم هغه دا دی چې زه راځم خپل دا هوم کرنسي ډالر نه افغانۍ ته اړوم. زموږ ټول حساب کتاب په افغانۍ باندې دی، هوم کرنسي م افغانۍ ده. او که څوک ډالر راکوي هغه م اخلو، مشکل نشته دی، خو هوم کرنسي د افغانۍ ده. راځم ایډیټ ته، پریفرنسز ته راځم، دلته چې دی ملټیپل کرنسي ته راځم او کمپنی پریفرنسز ته یس آی یوز مور دین ون کرنسي یس انتخابوم. او دلته دا هوم کرنسي ډیفالټ هوم کرنسي ډالر نه افغانۍ ته اړوم. میک اټ اکټیو یس او بیا اوکې کلیک کوم. اوکې
بیا راځم کویک بوکس پروګرام خلاصوم. زم فایل ته اوپن ریسټور ته زما اوپن کمپنی فایل او دیز کې د انټر کانټیننټل کمپنی انتخابوم. دا انټر کانټیننټل اوپن. ښه بل کار چې کوو هغه شی دی راځم بیا ایډیټ مینو ته پریفرنسز ته راځم او دلته کې اکاونټینګ ته راځم او کمپنی پریفرنسز کې یوز اکاونټ نمبر انتخابوم او سره کلاس هم فالوم په دې خاطر باندې چې موږ ته معلومات وشي چې د کم بخش نه څومره پیسې موږ لاسته راوړي دي. نو کولی شو دوه طریق نه، یو چارټ اف اکاونټ کې مشخص اکاونټ ته جوړ کو او بل کلاس ته فعال کو. په همدې شکل باندې راځم چیرته آیټمز ان انوینټری ته راځم، دلته یس کلیک کوم. دیز کې دا انوینټری پرچیز آرډر دا هم فعال کوم ځکه موږ ته انوینټری هلته پکارېږي. صحیح شوه او هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. بیا زمونږ او ستاسو دا څومره صفحې چې خلاصې کړي دا ټولې بندېږي. دا په دې خاطر کویک بوکس پروګرام بندېږي چې دا ټرایل ورژن دی او زمونږ کمپیوټر انټرنیټ سره وصل نه دی. که چیرې انټرنیټ سره وصل بیا نه بندېږي. نو بیا راغلم کویک بوکس پروګرام د سر نه خلاصوم. دلته وګورئ یو میسج ماته راکړی چې someone accidentally unplugged the network. متوجه ستا کمپیوټر د نیټورک څخه انپلګ شوی دی. راغلم بیا اوپن ریسټور نیکسټ، بیا مې هغه خپله کمپنۍ واخیستله انټر کانټیننټل کابل اوپن. دې نه وروسته بل کار چې کوو هغه چارټ اف اکاونټ دی. په چارټ اف اکاونټ کې کوم اکاونټونه چې موږ سره اضافه دی هغه ډیلیټ کوو، کوم اکاونټونه چې موږ ته ضرورت دی هغه جوړوو. مثلا انکم اکاونټونه، مصارفاتي اکاونټونه. نو راغلم لیست ته چارټ اف اکاونټ باندې مې کلیک وکړو. دلته تاسو وګورئ موږ سره فوډ انوینټري په نامه باندې هغه د اکاونټ دا ډیلیټ کوم ته دا ماته نه پکاري. کنټرول ډي مې کلیک کړه، یس مې انتخاب کو. سیکیورټي ډپازټ مې ډیلیټ کو، امپلایز ټیپس مې ډیلیټ کو. په همدې شکل باندې دا فوډ سیلز چې دا هم ډیلیټ کوم، زه خپله ځان اکاونټونه جوړوم ورته انکم دپاره. دوی په کاسټ اف ګوډ سولډ کې فوډ پرچیزز په نامه باندې یو اکاونټ جوړ کړ. ضرورت دا دي دا مرچنټ اکاونټ فیز دا مې لرې کو او ریسټورنټ سپلایز دا مې پرېښودو. دا نور مصارفاتي اکاونټونه دي زموږ ستاسو. مثلا انشورنس ایکسپنس دا زه ډیلیټ کوم، لرې کوم، دا ماته نه دی پکار. یونیفارمز دی، ټلیفون ریپیرز دا شیان دي. څه چل کوم اول خپل انکم اکاونټونه جوړوم. کوم سورس نه مونږ عواید ترلاسه کوو هغه دپاره اکاونټونه جوړوو. کنټرول ان کلیک کوم، دې ځای کې مې انکم انتخاب کړ، ټایپ د اکاونټ او کنټینیو مې کلیک کړ. نمبر که چیرې مهم ویلي کې مهم نه وي مې لیکي، که چیرې یو اداره کې نمبرینګ ضروري ویلي کې که نه ضرورت نشته. زه څه چل کوم دا نمبر اوس ماته معلومات نشته چې انکم نمبر زموږ څومره مخکې تللی دی. راځم اوپن وینډو باندې کلیک کوم، انکم اکاونټونه ګورم، چارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم. زما انکم اکاونټونه دلته شته، ما سره انکم اکاونټونه نشته دي. ګورئ انکم د کاسټ اف ګوډ سولډ نه مخکې دی. متوجه یاست تاسو؟ په چارټ اف اکاونټ کې اول ایسټ دی، بیا لایبیلیټي ده، بیا اونر ایکویټي ده، بیا ریوینیو او ایکسپنس دی. یعنی د کاسټ اف ګوډ سولډ نه مخکې انکم راځي زمونږ. نو څو ګورئ د دې نه کاسټ اف ګوډ سولډ هغه اولي اکاونټ نمبر 50,900 دی او هغه نه وروسته بیا 32,000 دی. زه 40,000 نمبر ورته ورکوم. نو څه کوم بېرته راځم دلته بیا راغلم اډ نیو اکاونټ راغلم. نمبر څو ورکوم؟ 40,000 فکس نمبر ورکوم ورته. نو هغه نه وروسته نوم ورته ورکوم. زه ورته چې زما انکم چې دی یو مو سره رومز انکم دی، انکم یا رومز بوکینګ انکم. هغه انکم چې موږ د اتاقونو د بوک کولو طریق نه لاسته راوړو. بیا سیو نیو باندې مې کلیک وکړو، بیا لیکم 40,200. یو بل انکم اکاونټ جوړوم په نوم د هالز بوکینګ انکم یا سروسز ورته ورکوي، خو زه انکم صحیح راځي. هغه انکم چې مونږ د هالز بوکینګ د طریق نه لاسته راوړی دی. بیا سیو نیو باندې مې کلیک وکړو، 40,400. بل زه راځم لیکم چې ریسټورنټ اینڈ بار انکم. صحیح شوه؟ بیا سیو نیو په همدې شکل باندې 40,600
5 سٹار هوټل کې نور خدمات مثلا جیم د جیم تانه پیسې اخلي په همدې شکل باندې مثلا سپا په نامه باندې جای مساج کېست مساج هغه هم پیسې تانه اخلي لانډري هم شته دغه هم پیسې مونږ نه اخلي صحیح ده د ټول دپاره مونږ اکاونټونه جوړو مثلا راځم لیکم چې جیم اینڈ سپا انکم په همدې شکل باندې سیونیو 40,000 800 بل لیکم چې لانډري انکم هغه نه وروسته سیوینګ کلوز 4 دانې تقریبا موږ سره 15 دانې انکم اکاونټونه شو رومز شو پکې هالز شو پکې او په همدې شکل باندې ریسټورنټ او جیم دغه هالز اکاونټ نمبر چې دی لږ زره زیات شوی دی 3,02,000 مونږ لیکل هغه اصلا 4,200 دی دا څه چل کوم رایټ کلیک کوم ایډیټ ته ځم ورته دا یو صفر کم کا ورته بد معلومیږي سیوینګ کلوز اوس صحیح شو یو ردیف کې راغی مصارفاتو بخش زمونږ صحیح دی مثلا ماشونه دي نور مصارفات دغه شته که ضرورت آینده کې به جوړو زمونږ هدف دا دی چې مونږ عواید څنګه خپل کنټرول کو منظم سیستم ته جوړ کو بالکل هغه کې مونږ نیول هغه جدا جدا جوړول شو ته مشکل نشته دی دا کارم چې وکړو بانکي اکاونټونه باید مونږ خپل ځان ته جوړ کړو پیسې راځي چیرته راځي اول کیشیر ته راځي کیشیر نه بیا زی بانک ته کنټرول ان میں کلک کو راغلم دلته مې بانک انتخاب کو کنټینیو مې انتخاب کو زه ورته چې یو اکاونټ جوړوم په نوم د کابل بانک صحیح شوه کابل بانک بیا راځم چیرته چارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم زه ګورم چې زمونږ دا ایسټ تر کوم ځای پورې رسېدلی دی کرنٹ ایسټ په نامه باندې موږ اکاونټ دلته چې نه لرو 15,000 دی دې ته نمبر ورکوم 14,000 راځم بیا چیرته اډ نیو اکاونټ ورته دلته نمبر ورکوم 14,000 او کرنسي ورته څه انتخابوم افغاني دلته یو داش ورکوم فن لیکم ځکه افغاني ډالر اکاونټ دی بیا سیو نیو انتخابوم او ورته چې 14,200 او نوم ورته ورکوم چې کابل بانک USD اکاونټ ډالري اکاونټ او کرنسي ورته ساخلم USD انتخابو سیو نیو انتخاب کو او په همدې شکل باندې 14,400 کنه 14,400 یو کیش اکاونټ جوړوم کیش اکاونټ بس کیش اکاونټ ایفن افغاني او په همدې شکل باندې 14,600 کیش اکاونټ USD او دلته کرنسي څه انتخابوم ډالر انتخابوم دا نور کرنسي چې اضافه دي دام لري کوم زه سیو ان کلوز باندې کلیک وکړم او راغلم چرته دلته نو انتخابوم راځم دا اضافه کرنسي نه ختموم کمپنی مینو ته راغلم منیج کرنسي د کرنسي لیست کې دلته انکلود ان اکټیو باندې مې کلیک وکړم کلیک مې تلری کو او دا ډالر مې ان اکټیو کو یورو مې ان اکټیو کړه او جاپانیزین مې ان اکټیو کړه دا مې ختم کړ امدادو د نه بستی ورم ایکسچینج ریټ نه مشخص کوم کله چې کچېره ضرورت کیږي هغه لحظه ایکسچینج ریټ ګورم به اټ کوم پکې دا مو شو زموږ استاد حساب معلوم شو کچېری نقد پیسې راځي افغاني دې ته راځي ک ډالري دې ته راځي ک بانک تم لګلا افغاني اکاونټ تم لګلا دې ته لګو ک ډالري تم لګلا دې ته لګو بل کار چې کوم مونږ زو لیست مینوتا آیټم لیست کې خپل آیټمونه جوړو صحیح ده لکه څنګه چې موږ په چارټ اف اکاونټ کې روم په نامه باندې یو آیټم هغه جوړ کا اکاونټ جوړ کو هالس په نامه بل جوړ کو اوس دلته مین اکاونټونه جوړو خو بیا ور سره سب اکاونټونه جوړو مثلا رومز کې موږ سره څو قسمه اتاقونه دي شماره هیڅ شی ده دا شی نه مشخص کو آیټم لیست راغلم رائټ کلیک مې کو نیو مې انتخاب کو یا کنټرول ان مې کلیک کو دلته اتاقونه چې موږ جوړو په دوه قسم دي ام په سرویس کې جوړول شو ام په انوینټری پارت کې جوړول شو کچېره موږ په سرویس کې جوړ کو یو مشکل بیا پاغه کې شته مشکل دا دی چې کچېره ما نه څوک پوښتنه کوي چې لکه سو تاخو موږ خالي لرو دا معلومات موږ نشو ورکولای مثلا ما سره سویټ تا خالی شته کنه شته دی سنگل روم تا شته کنه شته نو دا کار به موږ نشو کولای دا جواب نشو ورکولای کولای شو ایکسل کې ځان سره لیست جوړ کو دا ماغه طریق نه جواب ورکو کویک بوکس نه جواب نشو ورکولای خو کچېری به انوینټری پارت واخلو بیا دا کار کولی شو دواړه مثالونه باندې کار کوو راغلم اول
دلته مې سروس ټایپ واغستم نوم مې ورته ورکړو رومز بوکینګ سروسز یا روم یا رومز فرق نه کوي روم مې ورته واغستم او دا خپل مین آیټم د سب آیټم نه انتخابو یونټ اف میزرمنټ هم ورته نه انتخابوم او همدغه ټیکس کاپي کوم د ډسکرپشن کې اډ کوم ریټ کې هیڅ نه لیکو ځکه کله دا قیمت زیاتیږي او کمیږي دا خو مین عنوان د خو بیخي نه لیکو او په اکاونټ کې څه انتخابو رومز بوکینګ انکم انتخابو ورته او بیا نیکسټ باندې کلیک کوم اوس ما سره څو قسمه اتاقونه دي یو ما سره سنگل روم دی صحیح شوه دا سب اکاونټ چې شي دی د روم شو پکې دې ته هم یونټ اف میزرمنټ چین انتخابوم دا هم مین په سب اکاونټ کې مین اکاونټ دی او همدغه معلومات کاپی کوم دلته پیسټ کوم ریډ کې چین لیکم اکاونټ تیار انتخاب شوی ورته بیا وروسته نیکسټ بیا راځم ورته چې ډبل روم او په همدې شکل دام سب آیټم د چی شي دی د روم بوکینګ ډسکرپشن کې همدغه کاپی کوم پیسټ کوم دې کې ګوتې نه وهم بیا نیکسټ کلیک کوم بیا ورته وایم چې سویټ روم همدا مې کاپی کو دلته مې پیسټ کو او سب آیټم کې دا مې واغستو نور شیان کې ګوتې نه وهم بیا نیکسټ باندې کلیک کوم بیا راځم څه چل کوم اوس دغه سنگل روم ډبل روم دا ټول موږ څه کوو مشخص کوي څو دانې سنگل روم لرو څو ډبل روم لرو څو سویټ لرو موږ نو راځم لیکم چې روم نمبر 1 اتاق نمبر لري که نه لري صحیح شوه روم نمبر 1 دا سنگل روم دی که ډبل روم دی دا چې دی موږ سره سنگل روم نشته ډبل روم نشته دغه روم نمبر 1 چې دی دا مربوط د چی شي کیږي سنگل روم دی که ډبل روم دی زه ورته چې دا مربوط د سنگل روم کیږي ها همدغه معلومات بیا کاپی کوم دلته ډسکرپشن کې پیسټ کوم اوس یونټ اف میزرمنټ مشخص کوم ورته یو کس یو اتاق ته راځي سلیری ساعته کې مطلب هغه کچیر وخت تیر کې نن مثلا د غرمې نه سبا غرمې پورې یا 12 بجو پورې دی ورځ مکمل چارج کیږي ور باندې صحیح ده د ورځې په اساس باندې سلیری ساعته نو دلته راغلم یونټ اف میزرمنټ کې مې سنگل یونټ اف میزرمنټ په واغستو هغه نورسته ټایم به واغستو او دلته مرته ویل چې یونټ اف میزرمنټ زموږ شې دی د لپاره یو ډی ده که یو ورځ یو تخت مثلا بوکیږي د طریق نه 2000 مثلا که لس ورځې صرف دغه هغه کې یونټ اف میزرمنټ کې لس ولیکه خپل هلته کوانټیټي کې لس ولیکه خپله قیمت معلوموي درته بیا فینش ریټ کې بیا څه شی نه لیکو ریټ به همداسې پرېږدي او دلته د اکاونټ چې انتخاب شوی هماغه صحیح ده بیا نیکسټ مې کلیک کو راغلم دا روم نمبر 2 مې ولیکو ورته هم دا د څه شي مربوط کېږي دا مربوط د سنگل روم دغه دویم اتاق هم چې دی شماره دوم اتاق دا هم مربوط د سنگل روم کیږي خبر ورسېدلې دلته مې دا پیسټ کو او بیا غن وروسته یونټ اف میزرمنټ هم انتخاب شو نیکسټ مې کلیک کو بیا راغلم ټول لس اتاق د فکر وکړم موږ سره یو رسټورانټ دی هوټل دی لس اتاق دی موږ سره دا مې انتخاب کو دیزي کې متصور ته ویل دا هم مربوط د سنگل روم کیږي یونټ اف میزرمنټ معلوم دی ډسکرپشن کې مې دا ورته ولیکو ریټ چې نه لیکم په همدې شکل سلورم اتاق دا مې دلته ولیکو یونټ اف میزرمنټ شی شو او دې ځکه مې دا واغسته دا سلور اتاق چې دې موږ سره مربوط چی کیږي سنگل روم کیږي ډبل روم ته راځو بیا راغلم ته مې ولیکو چې روم نمبر 5 دا سب آیټم د شی کیږي ډبل روم کیږي یونټ اف میزرمنټ معلوم دی او دلته راغلم 5 مې ولیکو بیا مې نیکسټ کلیک کو په همدې شکل باندې شماره 66 شپږم نمبر شما سره او دام د ډبل روم مربوط کیږي او دلته مې دا پیسټ کو 6 مې ولیکو او ریټ کې مې چې شی بیا ونه لیکو بیا مې نیکسټ کلیک کو بیا راغلم روم نمبر 1 او دا مې سب آیټم د شی انتخاب کو د ډبل روم یونټ اف میزرمنټ کې مې دا واغستو او دلته مې بیا روم نمبر 7 ولیکو ریټ کې بیا چې نه لیکم بیا نیکسټ روم نمبر 8 ټول موږ سره لس اتاق دي دوی چې دي سویټ دي دا نور سنگل او ډبل دي موږ سره دلته مې هم څه چلو کو دا مې مربوط د ډبل روم کو نیکسټ اوس راځو روم نمبر 9 چې دی دا مربوط د سویټ کیږي سویټ روم ته راغلو یونټ اف میزرمنټ مې دلته بیا ډی واغستو ډسکرپشن کې مې روم نمبر 9 ولیکو بیا مې نیکسټ کلیک کو روم نمبر 10
او دا هم سب آیټم مې د چی واغستو د سویټ مې واغستو یونټ اف میزرمنټ کې ډی دلته مې هم 10 ولیکو او ریټ کې چې نه لیکم هغه وروسته اوکې اتاقونو حساب زمونږ جوړ شو که سل اتاق سل داسې هغه به جوړوي ورته که لسې هر څومره چیز جوړوي ورته راځو هالز ته بیا مې کنټرول ان کلیک کړو سروس ته راغلم دې ځای کې راځم لیکم چې اول هالز بوکینګ سروسز دا مې لیکو یا هال بوکینګ سروسز دا خپل مین آیټم دی یونټ اف میزرمنټ چې ورته نه انتخابوم همدا مې کاپي کو او دلته مې پیسټ کو او دیز کې اکاونټ چې انتخابوم ورته انکم اکاونټ هالز بوکینګ انکم انتخابوم ورته صحیح شوه بیا مې نیکسټ کلیک کو اوس څه چل کوم د ده لاندې چې کوم هالونه موږ سره دي مثلا کابل وی آی پي هال دی موږ سره وی آی پي هال دی که نه دی دا سب آیټم د هال شو یونټ اف میزرمنټ ایچ انتخابوم مثلا هر دفعه چې څوک حال بو کوي دونه پیسې مونږ ته راکوي نیکسټ مې انتخاب کو ایچ مې ورته واغستو فینش ډسکرپشن کې مې همدغه کاپي کو دلته مې پیسټ کو ریټ کې چې نه لیکو بیا مې نیکسټ کلیک کو بل مونږ سره کوم یو دی کندهار حال دی پکې او دا هم زمونږ د حال بوکینګ سروس مربوط کیږي او دلته مې هم ایچ واغسته ورته ډسکرپشن کې مې همدا کاپي کو پیسټ مې کو او په همدې شکل مونږ سره آخري بل حال چې دی په نوم د بامیان یادېږي بامیان حال او دا هم سب آیټم د حال بوکینګ شو یونټ اف میزرمنټ کې ایچ ډسکرپشن کې مې دا کاپي کو دلته مې پیسټ کو هغه نه وروسته اوکې سپیلنګ چیک دی دا ټول اګنور کوم په خبره ورسېدلې ټول سروس آیټمونه به تاسو دغسې ریکارډ کوئ بل موږ که ستاسو په یاد مثلا د رسټورانټ نه د سپا نه دې نه هم عواید لاسته راوړو هغه به هم تاسو دغسې لیکئ آیټمونه به جوړوي ما تاسو نه جوړ کړو ځکه وخت ضایع کېږي په دې باندې بله مسله راځو مشتریانو ته فکر وکړئ ما سره یو 3 مشتریان دي مثلا کانټینټل ته چې راځي ټول دولتي ادارات راځي زیاتره خارجي میلمانه هم شته دولتي ادارات هم هغه به ټول تاسو په مشتریانو کې رسوئ راځم څه چل مې کسټمر سنټر ته راغلم کنټرول ان مې کلیک کړو ته یو مشتری رسوم په نوم د چی شي دی ته چې MOFA منسټري اف فارن افیر وزارت خارجه اوپننګ بیلانس کې چې نه لیکم او دلته دا ډیټ هم چې یو انتخابوم کمپنی نوم لیکم منسټري اف فارن افیرز دا مې لیک نو جاب ټایټل دا شان خو ټلیفون شماره دا شان مهم دی ور معلومات به مکمل لیکي هغه نه وروسته مې اوکې کلیک یو دانه ما سره جوړ شو بیا مې کنټرول ان کلیک کو راغلم بل ټایم چې ما سره دی منسټري اف هایر ایجوکیشن راغلم دې کې متولی کې چې منسټري اف هایر ایجوکیشن دا مشخص کوي ایجوکیشن بل د یو کس نوم لیکم فکر وکړئ چې یو کس راغی مونږ سره هغه مونږ نه خدمات اخلي کنټرول ان مې کلیک کو کس نوم چې دی عمر کې چې جان سمیت یو خارجي دی جان سمیت نوم دی پکې د کوم کمپنۍ نمائندګي کوي کنه کوي کمپنی نیم ناٹ اپلیکیبل لیکم ورته نور معلومات به مکمل تاسو لیکئ اوکې مې کلیک دا درې کسه دي مونږ سره خدمات زموږ د خدماتو نه استفاده کوي د ټولو کرنسي چې ده افغانۍ ده کولی شي یو کرنسي بدل کړي ډالر ته واخلئ دا کار مو شو بله خبره د کلاس ته راځو چېرته لیست ته راځو مونږ هلته کلاس فعاله کړه که نه که کلاس ټرکینګ کلاس هم جوړو که چېرې غواړئ تاسو په دې باندې پوه شئ چې خپل عواید د کلاس تاریخ نه مشخص کړئ کولی شي دا کار وکړئ دلته نو زه راځم اول د روم لپاره کلاس جوړوم کنټرول ان مې کلیک کړو راځم ورته چې رومز په نامه باندې څه چل کوم رومز یو کلاس جوړوم رومز بوکینګ په نامه باندې یا رومز بوکډ او نیکسټ کلیک کوم بل مثلا سنگل روم راځم سنگل رومز بوکډ دا چې دی سب کلاس د چی انتخابوم د دې انتخابوم بیا نیکسټ کلیک کوم بیا لیکم ډبل رومز بوکډ بیا راځم دا هم د دې سب کلاس انتخابوم بیا لیکم چې سویټ روم بوکډ او هغه نه وروسته دا هم سب کلاس د دې انتخابوم بیا څه چل کوم مثلا مونږ د حال انکم په نامه باندې هم پیسې لرو که نه راځم چې هالز
بوکډ او هغه نه وروسته بیا اوکې باندې کلیک کوم. نور شی نشته موږ سره، موږ جوړ کړي دي هغه هم تاسو هغه کولی شئ. که چیرې تنه د هالس روم اخلئ هم صحیح ده، او که چیرې جدا جدا جوړوئ هم مشکل نشته دی. نو زه راغلم څه چلو کوم، فکر وکړئ چې مشتری راغی موږ څخه خدمات واخیستلو. وزارت خارجه موږ ته 11 نفر مېلمانه راولېږلو، 4 نفره سنگل روم، 4 نفره ډبل روم، 2 نفره سویټي واخیسته. دا پیسې چارج کوو باندې. دولتي اداراتو خو زیاتره پیسې چې دي نغدې نه وي، مثلا قرض بیا انوایس لري پیسې درکوي. راځم چېرته ورته کریټ انوایس جوړوم. انوایس چاته جوړی؟ جان سمیت ته ورته نه، منسټري اف فارن افیر ته. ښه انوایس د چی شي جوړی؟ دلته آیټم کې به راشي ورته چې وروره زه تقریبا روم 5 روم نمبر 1 مې ورته ورکړ. لاندې راځم دیزي نه، دلته څه چل کوم، لاندې راځم دا انتخابونو ته چې روم 1 او په همدې شکل باندې روم 2 مې ورته ورکړ. 2 دانې سنگل، 2 ډبل، 1 دانه سویټ. بل روم نمبر 5 او په همدې شکل روم نمبر 6 او په همدې شکل باندې روم نمبر 9 چې دا سویټ دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دغه اتاقونه موږ ورته ورکړو. ښه څلېرو ساعتو دپاره، یو ورځ دپاره ګورئ دلته یونټ اف میزرمنټ چی دی؟ ډی دی. که چیرې 2 ورځې 3 ورځې پاتې شي، صرف تاسو دا کوانټیټي بدله کړئ، ورته 2 ورځې دپاره پاتې شو. که چیرې یو ورځ انتخابونو ته. ښه ریټ شي دی. ګور ریټ په دې خاطر ما تاسو ته ویلي چې مکمل مې مشخص کوئ چې بیا کم و زیات کېږي دلته ښه تیار معلوم اوسي. ورته وایم چې دا سنګل روم چې دی دا نه 4000 روپۍ، صحیح شوه؟ دا هم 4000 روپۍ دی، سنګل روم دی که نه. دا ډبل چې دی په 6000 ځکه چې 2 نفر په اتاق کې ځایږي، دا په 6000 روپۍ شو. او دا بل ورته وایم چې په 8000 روپۍ دی، سویټ دی. نو مکمل څو روپۍ شوې؟ 28 روپۍ. که چیرې ته ټیکس هم پې چارج کړې، مثلا ټول 5 سټار هوټلونه، آیرلاند کمپنیانې، ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ 10% مالیه به دولت ته ورکړي. که غواړي چې مثلا مالي سیستم ورته فعاله کړي، مشکل نشته، راځه ایډیټ مینو ته پریفرنسز ته راشه، هلته سل ټاکس آیټم فعاله کړه ورته، صحیح شوه؟ او که نه یې فعاله کړې هم ستا خپله خوښه ده. زه څه چل کوم؟ زه ورته چې بس همدغه معلومات اوس په کلاس دلته مشخص کوئ ورته. ښه دا دغه بوکینګ چې تاسو کړی، مثلا دغه یو ټرانزیکشن دا مربوط د شي کېږي؟ سنګل روم کېږي. دا مربوط د سنګل روم کېږي. دا مربوط د شي کېږي؟ ډبل روم کېږي. دا مربوط د شي کېږي؟ دا هم د ډبل روم کېږي. او په همدې شکل باندې دا سویټ دی موږ سره. پوه شو په خبر باندې؟ هغه نه وروسته سیو انکلوز باندې کلیک کوم. نو 28,000 روپۍ زمونږ وزارت خارجه قرضدار شو. سبا پیسې راوړلې، نیو ټرانزیکشن ته راشم، راغلم ریسیو پیمنټ، پیسې راغلې، بالکل راغلې. چا طرف نه پیسې ترلاسه کړې؟ د منسټري اف فارن افیر څخه. ښه ما ته 28,000 روپۍ بالکل. دا دې ځای کې دغه ریفرنس نمبر کې به څه چل کوئ؟ دې ځای کې به تاسو هغه انوایس نمبر لیکئ، INV نمبر مې ورته ولیکو یو. انوایس نمبر اول چې موږ جوړ کړل، دا ګورئ دلته لیکي موږ سره نمبر په شکل د کیش، په شکل د کیش درکې پیسې که نه کوم بله طریقه هم شته، مثلا بینک ټرانسفر هم کولی شي دلته هغه ورته وکړي، صحیح شوه؟ دلته بل میتود جوړ کړو ته چې بینک ټرانسفر مې ورته ولیکو، صحیح شوه؟ پیمنټ میتود ټایپ کې دلته څه چل واخیستل ته وګورو چې دلته شته که نشته دی. ادر مې انتخاب کړو پکې، اوکې مې کلیک، صحیح شوه؟ نو دلته ما چې انتخاب کړو بینک ټرانسفر مې انتخاب کړو، ډن مې انتخاب کړو ته، بس سیو انکلوز. دا پیسې موږ ته راغلې، ورسېدل په خبر باندې. په همدې شکل فکر وکړئ چې دغه منسټري اف هایر ایجوکیشن موږ څخه 2 دانې حالونه 3 حاله به وکړو، برنامه یې درلودله، سیمینارونه وو. نو راځم چېرته انوایسز ته راغلم. انوایس ته چې راغلم منسټري اف هایر ایجوکیشن مې انتخاب کړ. آیټم کې زه ورته وایم چې بامیان حال همدغه یو دانه انتخاب نسی. اول چې د ما سره بامیان دی، ورپسې بل ما سره چې دی کابل حال دی، بل چې د ما سره قندار حال دی. یو ورځ دپاره که چیرې 2 ورځ 3 ورځ دپاره دا کوانټیټي به ورته زیاته کوي. بیا ښه د ده پیسې څومره وي؟ مثلا د بامیان ورته چې دا 20,000 روپۍ وي، څو 20,000 روپۍ. د کابل وی آی پي مثلا ورته چې د ده 1,500 روپۍ وي، او د دې بل 50,000 روپۍ وي. مکمل 1,00,000 روپۍ شو.
هغه نه وروسته سیو انکلوز مې کلیک کړو. سیو انکلوز چې کلیک کړو ما ته کلاس نه د مشخص کړی ته بالکل کلاس مشخص کوم. ګوري کلاس ډېر مهم موضوع ده. دا ورته د ټول هالس مربوط کیږي. که چیرې غواړې جدا جدا معلوم کړي چې کوم حال نقصونه پیسې تاسو سره وړي دا هم کولی شي. زه ورته چې نه هالس سیو انکلوز مې کلیک کړو. سپیلنګ چیک دی ورته دا اګنور کړه. خبره خلاص. دا پیسې دې ترلاسه کړې راځه ریسیو پیمنټ ته چې راغلی دې سړي مونږ ته پیسې راکړلې په شکل د کیش د کوم انوایس نمبر INV نمبر 2 مګم پوره پیسې رانکړې وروره واخله هم دغه 50000 روپۍ واخله بیا به نور ګورو سره صحیح شو. 50000 نور څه شوي پاتې شوي ورباندې دلته ګورئ دا پاتې دي صحیح. اډوانس هم کاغه کوي مشکل نشته دی. بل مثال اډوانس هغه کوو صحیح شو. دا به پوره واخلم دا به پوره واخلم اډوانس به هغه کوم پکې صحیح شو. سیوینګ کلوز پوره مې واخلم. اوس دغه بل جان سمیت هم راغلی دی د متاقونه ونیولو. یو اتاق یې نیولی د 3 ورځو دپاره خو یو 500 روپۍ مونږ ته اډوانس کې راکړی چې دا د څه وخت له بیا اخر کې حسابه و صحیح شوه. جان سمیت راغی بالکل راغی اول دې نه مونږ اډوانس کې پیسې واس نوم خو مو رسه ورته نو راځم دې نه مخکې چې دا هغه وکړي اډوانس پیسې راکړي راځم نیو ټرانزیکشن ته ریسیو پیمنټ ګورئ اډوانس پیسې داسې به رسوئ. ریسیو پیمنټ چا نه ریسیو پیمنټ وکړو جان سمیت نه 100 روپۍ د ریسیو پیمنټ وکړو 4000 روپۍ صحیح شوه په شکل د کیش بالکل. ګورئ دلته بیا ما ته وایي لیو د کریډټ ټو بی یوز لیټر بالکل دا پیسې آینده کې د سره زه محاسبه کوم. سیو انکلوز مې کلیک کړو اوکې مې کلیک کړو. جان سمیت په موږ باندې 100 روپۍ دي 4000 روپۍ. جان سمیت چې دی موږ سره تقریبا 3 ورځې تېرې کړې. اوس مرته انوایس جوړ کو صحیح شوه. انوایس جوړ کې جان سمیت ویل چې زما انوایس راکړه راغلم دلته ما ورته چې جان سمیت چې دی ما سره تقریبا دغه ډبل روم سنګل روم یا ډبل روم نیولی و ډبل قیمت پیسې زیات دي. کوم اتاق روم نمبر 5 د 100 ورځو دپاره 3 ورځو دپاره چې پیسې لږ زیات شي د یوې ورځې 100 روپۍ کېږي 6000 روپۍ کېږي صحیح شوه. د 3 ورځو 8000 روپۍ کېږي. کلاس ورته انتخاب بالکل رومز بوکینګ کم رومز دی ډبل دی پکې هغه نه وروسته سیو انکلوز. ګوره کله چې تاسو د یو مشتري په هسټري کې اډوانس موجود اوسي که منفي اوسي که مثبت اوسي داسې یو میسج راکوي ما ته وي اویلیبل کریډټس د دې سړي په هسټري کې اویلیبل کریډټس شته. This customer has available credits that can be applied to this invoice. اویلیبل کریډټس شته چې مونږ کولی شو هغه په دې انوایس باندې تطبیق کو دې سره حل فصل کو. ته غواړې دا کار وکړو مونږه یس ورته وایم یس مې انتخاب کو. ګوره ما ته اویلیبل د دې پیسې ټول 100 روپۍ کېږي اماونټ ډو 8000 کریډټس یو 4000 روپۍ مخکې نه د پاتې دي نو بیلنس ډو ته باید 100 روپۍ دنه واخلي 2000 روپۍ. زه ته بالکل سریډن انتخاب کا نو اوس وګوره د سړي باندې زما 100 روپۍ پاتې شوې نو ما ته ویل چې وروره موږ ته حسابي راکړه چې زما 100 روپۍ تاسو باندې ستاسو 100 روپۍ په ما باندې کېږي. موږ ورته چې وروره 4000 د مخکې راکړی وې 4000 د مخکې راکړی وې نو ټول 8000 روپۍ کېږي نو ته ما ته 14000 روپۍ راکړه. نو دا چې اوس ما ته پیسې راکوي زه ته پیسې اخلم زیاتې پیسې هم نشم اخیستی. ګوره سیستم خپل هلته محاسبه کوي. ریسیو پیمنټ ته راغلم ورته مې چې وروره د کس نه 100 روپۍ قرضدار دا کس مونږ نه ما ته وایي 14000 روپۍ اصلا اوریجنل اماونټ 8000 روپۍ و اماونټ اوس 4000 ستاسو په ده باندې کېږي. ورته مې بالکل صحیح دغه پیسې ما ته دې په شکل د کیش راکړي. دا د کوم انوایس نمبر دی صحیح هغه نه وروسته سیو انکلوز. پوه شو په خبر باندې په دې شکل باندې تاسو خپل سیستم مخکې وړئ. اوس که چیرې موږ ریپورټ کتل غواړو صحیح ده ریپورټ کتل غواړو راځو ریپورټ ته یو کس ویل چې ما ته د عوایدو راپور راکړه وروره صحیح ده چې څومره عواید ما لاسته راوړي. یو خو دا طریقه ده چې کمپنۍ ته راشئ فاینانشل ته پروفیټ اینډ لاس ټینډر باندې کلیک وکړئ ټول ما ته وایي تا 40,000 روپۍ د اتاقونو ترلاسه کړي دي او 1,00,000 روپۍ د حال نه ترلاسه کړي دي. په چا باندې زموږ پیسې شته دي راځه ریپورټ ته کمپنی فاینانشل ته بیلنس شیټ سټنډرډ ته راځه. اکاونټ ریسیوبل چیرته ښیي مونږ ته په بیلنس شیټ کې ښیي مونږ سره. اکاونټ پیبل چیرته ښیي په بیلنس شیټ کې. ګورې ما ته وایي چې ستا هیچا باندې پیسې نشته. ګوره کرنټ ایسټ کې ما سره صرف ان ډیپازټ فنډ نور نشته او دلته دغه هغه آل انتخابوم چې ټول معلوم شي ما ته آل مې انتخاب کړو هیڅ چا باندې نه زما پیسې شته نه په ما باندې چا پیسې شته دي.
دا پیسې ان ډیپازټ فند ته تللی کنه راځم بیرته دې نه بانکینګ ته میک ډیپازټ دا ټول پیسې ته ډیپازټ کا چیشته ډیپازټ کا دا خو راغلی کیش اکاونټ ته چیرته راغلی کیش اکاونټ افغاني ته راغلی ځکه افغاني دي ټولې هغه نه وروسته سیو ان کلوز مې کلیک کړ پیسې ټول چیرته راغلی کیش اکاونټ افغاني ته ان ډیپازټ فند ختم شو اوس دا پیسې ما ټول ولېږلې بانک ته مې ولېږلې پیسې واخلې بانک کې واچوې ورور راغلم چیرته بانکینګ ته ټرانسفر فند په کوم تاریخ په همدې تاریخ باندې چې شي کې ټرانسفر فند فرام کیش اکاونټ افغاني ټو کیش اکاونټ کابل بانک افغاني 1,40,000 روپۍ دلته شته په دې کې صفر دوتم دا ټول کرنسي چې ټرانسفر کوو افغاني او تم ټول ټرانسفر کوو 1,40,000 روپۍ میمو کې فند ټرانسفر هم لیکل تیار لیکل شوی دی سیو ان کلوز کلاس مشخص کې کنه مشخص کې دي لپاره زه تم دې لپاره کلاس مشخص کول ضرورت نشته دی سیو ان کلوز سیو ان کلوز اوس وګورئ ټول پیسې زموږ چیرته راغلي کابل بانک کې شیر سره 1 روپۍ نشته ده حساب ټول معلوم دی مثال کې چې مالیه مثال وځي کې ښه دغه پیسې مثال 2% ورځي یا 3% مثال تور کې کنه یا 10% ټول وځي مشکل نشته دی ګورئ دلته زه څه چل کوم راغم دلته دغه وزارت خارجه په نظر کې نیسو دلته مونږ د زمونږ څخه بعضې خدمات ترلاسه کړو چې شی خدمات یې ترلاسه کړو د چی شي خدمات ترلاسه کړو بامیان حال یې نیولی کابل یې نیولی او قندهار یې نیولی پیسې زیات چې ښه دی دا 100,000 روپۍ دی بامیان دا تقریبا 1,500 روپۍ دی او دا 50,000 روپۍ دی 1,00,000 روپۍ شو ټول صحیح شوه سیو ان کلوز مې کلیک کړو کلاس مشخص دی نه کلاس مشخص کو دلته دا ورته چې ټول هال بوکینګ په نام کلاس سره دا مونږ لینک کوو مربوط دی کلاس کېږي سیو ان کلوز اګنور آل په خبره پوه شوئ اوس که چیرې ته وایې چې ما ته پیسې راکړې مکمل پیسې را نه کړې دا خو زما قرضدار شو 1,00,000 روپۍ خو پیسې مې چې ترلاسه کړې هغه کې یو څه پیسې کمې وي څه چل به کوو راځو بدلته مثلا ریسیو پیمنټ ته راغلم ریسیو پیمنټ صحیح ده پیسې هم چا نه ترلاسه کړې د وزارت خارجه څخه په شکل د چی شي بینک ټرانسفر دلته به بینک ټرانسفر ته واخلئ صحیح شوه اوکې مې کلیک کړه ښه دا د کوم انوایس نمبر دی 100 روپۍ تا هغه پیمنټ دی کړی دی بانک ته 1,00,000 روپۍ نه مثال یې ته وایم 90,000 روپۍ 10,000 روپۍ نور فکر وکړه مثال ته په مالیه کې لاړلی دلته څو ګورئ دلته ماته وایي دا نور 10,000 روپۍ چې شی دي دا خو اصلا مونږ کولی شو انوایس کې هم مشخص کو پوه شو په خبر باندې انوایس کې خپل هلته منفي کولی شو چې دا مونږ نه مالیه کټ کېږي خو که چیرې تا دا کار هلته نه کړی دلته هم کولی شي خبر نشته ده دلته څنګه کېږي مثال 1,000 روپۍ بانک چارج هم پرې راغلی که نه مثال ته مو دا ټول 10,000 روپۍ کټ کړي دي دلته به ته لیو this as an underpayment انتخابه دلته بس انتخابه write off the extra amount دا به انتخابه خبر ورسېدلی هغه نه وروسته save in close write off account به جوړ کړي دلته بس رقم اکاونټ جوړی دلته به راځي یو expense account به جوړ کړي خبره پوه شوئ expense account به جوړ کړي ټایپ یې څه دی مثلا ټاکس مې ورته انتخاب صحیح شوه ټاکس مې انکم ټاکس مثال پر تور باندې انکم ټاکس دا نوم مې ورته ورکړه چې څه رقم نوم ورکړې ورکړه ورته نمبر یې ماته معلوم نه دی چې ایکسپنس کوم ځای پورې مخکې تللی دی هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلاس چې مشخص کړی ورته نه مشخص کوم مصارفاتو لپاره موږ کلاس نه دی جوړ کړی صحیح شوه سیو ان کلوز سیو انیوی نو څو ګورئ انوایس زموږ د 100 روپۍ و پیسې څو راغلې موږ ته 10,000 روپۍ زموږ نور په مصارفاتو کې حساب شوي دي چې هغه په بي آر ټي کې حساب یې که هغه په هر څه کې حساب یې هغه ستا خپله خوښه ده خو دا خو ماسې مثال درته درکړه انکم ټاکس مې ته ولیکو ته یې خپله جوړ کړه چار نوم ورته ورکړې اوس که چیرې لاړ شو موږ ریپورټ ته کمپني فاینانشل ته دلته چې دی موږ راشو چېرته پروفیټ اینډ لاس ته ما ته ویې ورور تا 40,000 روپۍ د روم څخه ترلاسه کړي دي 2,00,000 روپۍ د هال څخه
ټول 2,40,000 کېږي، خو 10,000 روپۍ نورې چې دي ستا مصارفات هم شته دي، انکم ټاکس دی. فعلا تا سره روپۍ څو روپۍ دي؟ 2,40,000 روپۍ. اصلا 2,40,000 روپۍ کېدلې، عواید خو ستا 2,40,000 روپۍ کېدله. ولې دا 2,40,000 روپۍ دي؟ 10,000 روپۍ نور مانه انکم ټاکس کټ شوی دی. زموږ ستاسو مصارفاتو کې راځي که نه راځي؟ په خبره ورسېدلې. په دې شکل به تاسو هغه کوئ. اوس که چیرې ما نه څوک ریپورټ غواړي په اساس د کلاس، ما ته وایي نه ته ما ته مشخص کړه وروره چې د سنګل روم نه ډبل روم نه د هر یو نه جدا جدا څومره پیسې موږ لاسته راوړي دي. صحیح ده؟ لاړ به شي ریپورټ ته چې راغلی کمپنی فاینانشل ته، دې کې وګورئ پرافټ اینډ لاس بای کلاس یو کمانډ موږ سره په دې به کلیک وکړئ. چې په دې کلیک وکړو دلته زه آل انتخابوم. چې انتخابوم آل به انتخاب کړو. اوس وګوره ما ته وایي وروره ستا ټول عواید چې دي، ټول عواید چې دي تقریبا ټول عواید د اتاقونو چې دي، د اتاقونو رومز بوکینګ انکم ستا ټول چې دي 40,000 روپۍ دي. هالز بوکینګ انکم چې دي ستا څو دي؟ دا 40,000 روپۍ د کوم اتاقونه دي؟ تقریبا 1,000 روپۍ ستا یس مې انتخاب 1,000 روپۍ ستا ډبل روم نه ترلاسه کړي، 8,000 روپۍ ستا سنګل روم نه ترلاسه کړي، 8,000 روپۍ نور د سویټ اتاقونو ته ترلاسه کړي. ټول څو روپۍ شوې؟ او دا 2,00,000 روپۍ چې دي، دا 2,00,000 روپۍ چې موږ یو دانه همغه حال په نامه کلاس جوړ کړی، نو ځکه ټول موږ ته هم د یو ځای کې راوستي دي. که چېرې ته کابل وي آی پي او دا جدا جدا کلاسونه جوړ کړي، بیا جدا جدا ته تخیل لکه د سنګل او ډبل روم سره. مصارفات زموږ شته، مصارفات خاص مصارفات نه لرو، فقط 10,000 روپۍ انکم ټاکس دی. د کارمندانو معاش ته ورکو، نور شیان ټول مشخص کړه دلته راځي. 10,000 روپۍ د کوم هغه نه ګرځول شوي؟ څه مطلب کوم ځای نه؟ چا ګرځولي مثال د کوم هغه نه د اوس څه معنی؟ خو هغه هلته میمو کې ته ولیکه. اوس خو ما ته صرف وایي چې دا ستا انکم ټاکس دی. هلته به لیکي میمو کې به لیکي ورته چې 2,000 روپۍ کمې شوي. هلته که ستاسو په یاد وي کله چې به مونږ ریسیف پیمنټ کوله، ریسیف پیمنټ هم کوله دې ځای کې صحیح شو. د مثال دغلته مونږ ته میمو په نامه یو کمانډ وی لیکه ورسره. صحیح ده؟ ورسېدله په خبر باندې. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د منظم سیستم جوړ کړئ د هوټل لپاره. یو شی بل مان پاتې شو، غواړم په هغه باندې زر خبرې وکړم، ډېر وخت نه ضایع کوم. صحیح شو؟ 10 دقیقې وخت هم نیسي. هغه دا دی ګورئ چې اوس که چېرې ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هلکه ما ته وښیه چې کوم اتاقونه ستا خالي دي، زه مجبور اکسل کې یو بل پروګرام کې اکسل کې ځان ته شیټ جوړ کړم چې دا خالي دی، دا هغه شوی دی. نو دې دپاره که چېرې زه غواړم چې دا کار وکړم، نو لیست کې آیټم لیست کې په ځای د سروس آیټم باید مونږ چې جوړ کړو، نیو ته راشو دلته انوینټري پارټ کې هغه واخلو. دا هم تاسو ته سوال جوړېږي چې استاذه اتاق څنګه موږ انوینټري پارټ کې اخلو؟ انوینټري پارټ هغه شیان ټول کېږي چې موږ اخلو دوباره یې بېرته خرڅوو. نو څه چل کومه په دې خاطر باندې چې ما ته دا ټول شیان پکارېږي هلته چې شی کېږي پکارېږي. دا چارټ اف اکاونټ هم پکارېږي ما ته چې ما جوړ کړی دی، صحیح کلاس هم پکارېږي ما ته. نو زه دا لیستونه ایکسپورټ کوم، بل کمپنی فایل عاجل جوړوم، هغه کې بیرته امپورټ کوم، په هغه باندې تاسو ته کار کوم. راځم فایل ته راغلم، یوټیلیټي ته راغلم، ورته وایم چې ایکسپورټ. چې شی ایکسپورټ؟ لیست ټو آی آی اف فایل. چې شی لیست چارټ اف اکاونټ غواړم وروره، کسټمر نیم ماته پکار دی، لیست ماته پکار دی، ښه بل شی پکار دی، آیټم دې پکار دی، آیټم جوړوم، کلاس مې پکار دی، ځکه هغه آیټم چې ما جوړ کړی هغه صحیح نه دی، بیا هلته بدلوم. اوکې مې کلیک کړ. چېرته ډیسکټاپ په نام ډیسکټاپ ته کوم ایکسپورټ کوم په نوم د لیست او سیف مې کلیک. اوکې مې کلیک. دا کمپنۍ خپله کلوز کوم، کلوز کمپنۍ ته راغلم، کویک بوک سر نه خلاصوم او عاجل یو کمپنۍ جوړوم بله. راغلم فایل ته، نیو کمپنۍ مې واخیسته، دلته فور مای سیلف مې انتخاب کو، سٹارٹ سیټ اپ مې انتخاب کو. دې ځای کې مې ورته وویل چې sign in 7 days. اوکې بیا انټرکانټیننټل لیکم، خو دلته پی کې لیکم پاکستان. صحیح شوه؟ انټرکانټیننټل هوټل پاکستان پی کې مې کړ، یا دغه ایکسټنشن چې دی پی سی په نامه پاکستان کانټیننټل په نامه باندې. خو خیر ما دا نوم ورته ورکړ. انډسټري کې چې انتخابوم، ریسټورنټ انتخابوم، او بزنس ټایپ کې مې سول پروپرایټرشپ، ایمیل کې مې خپل ایمیل ورته ورکړ. نور معلومات نه لیکم، فقط کریټ کمپنۍ باندې مې کلیک وکړو چې زر دا کار ختم شي. بل کار چې کوم راځم ایډیټ مې ته زر هغه کرنسي شیان هم جوړوم، بیرته ورته اسکیپ مې کلیک کړ.
راغلم کرنسی به راډاله پرېږدم ځکه که اوس کرنسی چینج کوم کویک بوکس بیا کلوز کېږي بیا سر نه راځي راځم چېرته فایل ته راغلم یوټیلیټي ته راغلم امپورټ ته راغلم آی اف فایل مې انتخاب کړه اوکې مې کلیک کړ او امپورټ مې ته وویلې چې شی امپورټ کړی لیست امپورټ کوم هغه نه وروسته مې اوپن کلیک هغه لیست به مکمل څه شي دلته امپورټ به شي کلوز بیا راځم کویک بوکس پروګرام خلاصوم ځکه هغه کلوز شو کویک بوکس کمپنی فایل زموږ بیا راغلم اوپن ته نیکسټ مې انتخاب کو کمپنی زموږ چیرته ده سی ډرایو کې سی ډرایو کې چیرته ده یوزرز کې پبلک ډاکومنټ انټیوټ کویک بوکس کمپنی فایل او دلته انټر کانټیننټل پی کې انتخابوم پاکستان خو یو کار بل هم کوم زه مې ایډیټ مینو ته هغه انوینټري اپشن هم فعال کوم ځکه که دا فعال نه کړم بیا هغه کار نه کوي موږ سره کویک بوکس به بیا یو دفعه کلوز شي خیر او سلیکټ کوئ ورسره راځم چېرته آیټمس انوینټري ته دا اپشن مې فعال کړه ځکه که چېرې دا فعال نه کړم هغه انوینټري پارټ هلته کار نه کوي اوکې کلوز بیا راغلم کویک بوکس مې سر نه خلاص کړ فایل ته لاړم اوپن ریسټور نیکسټ او دې ځای کې مې چې انتخاب کو انټر کانټیننټل پی کې دا ځل کار لږ زره لږ دی په دې خاطر لږ دی چې تیاره شیان جوړ شوي زمونږ چارټ اف اکاونټ جوړ شوی دی لیست کې زمونږ هغه جوړ کلاسونه ټول شیان جوړ شوي صرف یوګانه کار چې کوم راځم لیست ته آیټم لیست کې دلته کنټرول ان کلیک کوم یو څو دانې اتاقونه اټکوم ډېر نه لږ زر مثلا انوینټري پارټ ته راغلم یو دانه مین آیټم جوړوم ته چې ډبل روم فکر وکړه موږ سره ټول ډبل رومز دي پکې ډبل رومز سروسز او نور معلومات چې نه لیکم دغه اخلم کاپي کوم دي نه دلته کې دا ډسکرپشن کې پیسټ کوم او دې کې اکاونټ کې چې انتخابوم ورته بیا رومز بوکینګ انکم پوښ دا مته انتخاب کو دا چې انتخاب کو نور شان کې ګوته نه وهم بیا نیکسټ کلیک کوم بیا اګنور مې کلیک کو اوس څه چل کوم لیکم مثلا روم نمبر 1 دا سب آیټم د شي انتخابوم ډبل روم یونټ اف میزرمنټ کې چې انتخابوم ډی انتخابوم ورته اوکې دلته مې ډی ورته واغستو فینش قیمتونه کې بیا چې نه لیکم دلته پرایس کې چې نه لیکم خو دلته آن هاند کې یو دانه لیکم یو لیکم چې شي لیکم آن هاند کې یو لیکم بیا مې نیکسټ کلیک یو دانه بل هم جوړوم ته چې روم نمبر 2 دا هم سب آیټم د شي انتخابوم د ډبل روم یونټ اف میزرمنټ کې داخلم او په ډسکرپشن کې دا شی لیکم او دې کې بیا آن هاند یو لیکم او غن وروسته اوکې کلیک کوم فکر وکړه دا دوه اتاقه دي موږ سره د یو کې مې ډسکرپشن نه دی لیکل دا ایډیټ کوم دلته ډسکرپشن چې لیکم چې صحیح معلوم شي روم نمبر 1 اوکې مې کلیک کوم اوس فکر وکړه چې مطلب موږ څه چلو کړه دغه کسټمر ته لاړو دغه جان سمیت چې دی ما څخه یو اتاق ونیو فعلا د پاره که چیرې زه وګورم ګورئ چې ما سره اتاقونه خالي شته که نشته راځم انوینټري ته او څه چل کوم دې ځای کې یو خو موږ سره دا کمانډ دی په نوم د فزیکل انوینټري ورکشیټ دی هم موږ ته ښیي موږ سره اتاقونه شته بالکل یو سنګل دی دواړه سنګل ډبل روم دی یو نمبر 1 اتاق دی نمبر 2 اتاق دی دې ځای نه هم کېږي که ریپورټ ته لاړ شئ انوینټري ته انوینټري ویلویشن سمري دلته راشي دې ځای نه هم کېږي ما ته وایي ګوره دغه اتاق تا سره خالي دی په خبره پوه شوي زه په دې خاطر باندې چې دا په نوم د اویلیبل رومز رینیم کې دلته ما ته انوینټري راوړي زه ته چې دا ریپورټ کسټمایز کوم راځم کسټمایز ریپورټ ته دلته چې راغلم هغه ته راځم د هیډر فوټر ته زه ته چې دغه د انوینټري ویلویشن سمري په نامه باندې چیرته ولیکه اویلیبل رومز دا مې ورته ولیکه صحیح شوه سپیلنګ یې رانه اشتباه نه شي په دې خاطر مې دا ولیکه اوکې مې کلیک اوس د ده نوم چې شو اویلیبل رومز دا ریپورټ څه چل کوم هغه کوم میمورایز کوم میمورایز ته لاړم هغه نه وروسته مې ورته دا سیف که چېرته سیف که دا ورته مې سیف که پر د کسټمر لاندې دلته سیف که ما سره اوکې مې کلیک دا سیف شو اوس څنګه چل دی ګورئ دا اتاق ما چاته ورکړو دا اتاق ما چاته ورکړ راغلم نیو ټرانزیکشن ته انوایس مې جوړ کړو ښه اتاق چا بوک کړو
راځم ورته چې موږ سره یو کس دی په نوم د جان سمیت، دغه اول نمبر او دویم نمبر اتاقونه دواړه چی کړو، دا یې بوک کړو دواړه. صحیح شوه؟ او ریټ کې زه دلته لیکم چې 6,000 او بیا مې لاندې 6,000 ولیکه. صحیح شوه؟ هغه نه وروسته مې سیو ان کلوز کلیک کړه. اوس که چیرې زه لاړ شم ریپورټ ته، میمورایز ریپورټ ته او کسټمرز کې اویلیبل رومز ریپورټ وګورم، اتاقونه ما سره شته، آن هینډ شته ما سره، خالي اتاقونه نشته دي. صحیح شوه؟ اتاقونه نشته دي. دا سړی لاړه سبا ته بیرته، اتاقونه خالي شو. که غواړئ چې دا بیرته خالي شي، راځئ به چېرته انوینټري مینو ته به راشي، بیا به دلته ګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د اډجسټ کوانټیټي یا ویلیو آن هینډ. ګور دا موږ تاسو هلته یو رقم ویلو، دلته بل رقم کار کوو موږ. دیز کې انوینټري اډجسټمنټ کې څه چل کوئ؟ اوپننګ بیلنس سیکورټي به انتخابوئ. صحیح شو؟ دا بلته انتخابوئ. جاب کسټمر کې به چی نه اخلئ. فایند ان سلیکټ آیټم کې به دغه دوه اتاقه چې دا به انتخاب کوئ آر سلیکټډ آیټم کې. صحیح شوه؟ دلته نیو کوانټیټي کې به بیا یو ولیکئ، بیا به یو دلته یو لیکئ. او دیز کې به ورته ولیکئ چې guests checked out، یعنی ملما لاړ، نو ځکه دا زیات شو. کوانټیټي موږ سره 0 وه، بېرته یو شوه. خو د دې په جوړولو سره ګوره زموږ په پیسو شیانو کې تغیرات نه راځي. مخکې به انوینټري چې موږ کموله زیاتوله، پیسې به هم کمېدلې زیاتېدې، دلته سره نه کمېږي نه زیاتېږي شی. هغه نه وروسته بیا سیف ان کلوز باندې کلیک کړه، ریپورټ اپډیټ شي ورته بالکل. اوس بېرته اتاقونه خالي شو که نه شو خالي؟ ته 100 اتاقه جوړ کړه، دا خو ما 2 دانې جوړ کړه، مثال مې ورته ورکړو. په همدې شکل بیا چې چاته انوایس ورکړي دا بیا کمیږي، بیا به دا څه کوئ اډجسټ کوئ. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس.